روسیه د کالوګا سیمه د پالاتکي کلي د څښتن د بدلون کلیسا. داسې انګیرل کیږي چې کلیسا د 8 پیړۍ په پای کې جوړه شوې وه. د ودانۍ دننه د تودوخې یو واحد وسیله شتون نه لري. هیڅ ډول بخارۍ یا د تودوخې نور سیستمونه شتون نه لري. شاید د تودوخې وسایل مات شوي او لرې شوي وي. په هر صورت د تودوخې سیستمونو هیڅ نښې نښانې نه دي موندل شوي چې د جوړولو په وخت کې پالن شوي. د چړې لپاره کومه ځانګړې کوټه نشته، نه تاک، نه د هوا نلونه، نه چمني. کله چې دا کلیسا جوړه شوه هیڅوک به یې ګرم نه کړي. روسیه ګرم اقلیم درلود پرته له سخت ژمي او یخنۍ. بیا هوا خرابه شوه او سړه شوه. موږ باید یو څه تودوخه ترسره کړو. د کلیسا د ننوتلو په څنګ کې دننه کې د فلزي چولۍ ځای پر ځای شوی و. د تودوخې وسایل په ننوتلو کې موقعیت لري ترڅو د سړې هوا څخه حرارتي پردې رامنځته کړي. په دې ځای کې یوه کوڅه وه. دلته د چمنې د ننوتلو سوری دی چې دیوال ته ځړول شوی. د نږدې لید لپاره په زړه پورې. زینه ډوبه ده. تاسو باید د هغې لاندې د خښتو یوه ټوټه واچوئ. تاسو ګورئ چې خښتې مات شوي. خښتې په تور رنګ پوښل شوي دي. د دې چینل له لارې لوګی راوتلی. دا ټول ځای د دیوال څخه مات شوی دی. د کلیسا په دیوال کې د پایپ جوړولو لپاره د خونې په څنګ کې یو پتلی برخه جوړه شوې وه. تقسیم د مختلف رنګ د خښتو څخه جوړ شوی دی. دا په څرګنده توګه د پام وړ ده چې دا خښتې په دیوال کې د خښتو څخه توپیر لري. د هوان رنګ هم توپیر لري. په دیوال کې هوان سپین دی. او دا محلول روښانه نسواري رنګ لري. دا د شګو په څیر تویږي. دا په بشپړ ډول ډاډه ده چې دا چمني د کلیسا له جوړېدو وروسته په دیوال کې ټک شوی و. دا ساړه شوه او موږ باید د روسیې د ژمي لپاره کوټه جوړه کړو. ساینس د خلکو څخه په تیرو وختونو کې د تیز یخ کېدو حقیقت پټوي. مګر په تاریخي ودانیو کې موږ د مختلف اقلیم شواهد وینو. شواهد چې د دې ودانیو له جوړېدو وروسته اقلیم په ډراماتیک ډول بدل شو.